جوړ په خیر، سهار مو نیکمرغه، د چای څښلو او کار ته د تګ وخت دی. کار ته تلم دا یوه انتهایی تاریخي موضوع می مخې ته راغله، غوښتل مې چې له تاسو سره یې شریکه کړم. هغه موضوع د اوسنیو اړیکو او د راروانې غونډې سره مخامخ تړاو لري، ځکه یې لازمي ګڼم چې تر تاسو یې ورسوم او ستاسو څخه مې هیله دا ده چې تاسو یې تر نورو ورسوئ. دا موضوع د ډیورنډ کرښې په بارډر بدلولو موضوع ده. د ډیورنډ کرښې ته رسما په لومړي ځل باندې په رسمي اسنادو کې د بارډر کلمه استعمالول یا د سرحد کلمه استعمالول د 2014 کال او 2012 کال په دوران کې د حمید کرزي د واکمنۍ پر مهال باندې ولسمشر حمید کرزي پر دې ټکي باندې لاسلیک وکړ. د دې لاسلیک داستان لږ زه په تاریخوار ډول باندې درته وایم. کرزي صاحب هم ژوندی دی، هیله ده دا خبرې تر ده پورې ورورسیږي او د هغه وخت تر هغه ټیمه پورې ورورسیږي چې پر بارډر منیجمنت باندې لاسلیک وکړ. نو که چېرته دوی پښیمانه کېږي د دې اسناد له ما سره موجود، یعنی هغه پاڼه له ما سره شته چې دوی پر دې باندې فیصله کړې ده. اصلا د 2011 کال په پای یعنی په وروستیو او د 2012 کال په پیل کې آصف زرداری چې هغه وخت د پاکستان ولسمشر و، له حمید کرزي څخه په خورا دوستانه ماحول کې غوښتنه وکړه چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ستراتیژیک پارټنرشپ یو اګریمنټ امضا شي. دې ته دوی د SPA نوم ورکړی و چې داسې یو اګریمنټ امضا شي چې په هغه کې به د کډوالو د ستونزو حل پټ وي، په هغه کې به د تجارت مسله وي، په هغه کې به د ترهګرۍ ضد مسلو ستونزې وي او د بارډر منیجمنت به وي. بیا وروسته له هغه داسې وشول چې دوی په غالب ګمان باندې د 26 سپټمبر د 2012 کال په اسلام آباد کې یوه غونډه وکړه. د افغانستان له لوري د بهرنیو چارو وزیر او حمید کرزي په خپله ګډون پکښې وکړی او د پاکستان له لوري هم د دوی سیالان یعنی زرداری او پاکستانی د بهرنیو چارو وزیر په دې غونډه کې شامل ول. په همدغه غونډه کې پر دغه اګریمنټ باندې لاسلیک وشو چې په هغه کې د بارډر منیجمنت ټکی کارول شوی و. بارډر منیجمنت دا ټکی ډیر په غور در سره واوړي، یا د سرحد منیجمنت یعنی ډیورنډ نه ورته ویل شوی. بیا د دې غونډې اعلامیه دواړو حکومتونو پټه وساتله چې تر څو پورې خلک په خبر نشي. هممهاله د دغې اعلامیې د عملي کولو لپاره په انقره کې په غالب ګمان باندې 12 نومبر د 2012 کال دوی د عبدالله ګل په کوربتوب باندې هلته غونډه وکوله او درې واړه ولسمشرانو بیا پر دې اګریمنټ باندې لاسلیک وکړ. یعنی د ترکیې ولسمشر عبدالله ګل، د پاکستان ولسمشر آصف زرداری او د افغانستان ولسمشر حمید کرزي پر دې پریکړه لیک باندې بیا لاسلیک وکړ او د ستراتیژیکو اړیکو یا د پارټنرشپ اګریمنټ چې ده یا د اوږدمهاله اړیکو دا اګریمنټ امضا کوي چې په هغه کې بارډر منیجمنت ډیر غټ لیکل شوي و. تر هغه وروسته بیا هم پاکستان تسلي ونه کوله، د پاکستان تسلي نه کېدله. هغوی وویل چې دا اګریمنټ د ډیورنډ کرښه چې ده د انګریزانو ایستلی د راځي چې یوه غونډه په انګلستان کې وکړو. نو بیا دوی د ډیویډ کامرون چې د خپل وخت لومړی وزیر د بریتانیا د هغه په کوربتوب باندې په بریتانیا کې راغونډ شول. خو دا پلاوی چې 15 ورځنی سفر یې بریتانیا ته درلودی خورا لوی پلاوی و، خورا غټ پلاوی و د دواړو هیوادونو لخوا څخه چې په هغه کې د افغانستان له لوري د پارلمان استازي، د افغانستان له لوري د امنیت شورا رئیس، د بهرنیو چارو وزیر، د امنیتي سکتور ګڼ چارواکي او په خپله ولسمشر د دې پلاوي مشري کوله، یعنی ولسمشر حمید کرزي مشري کوله او ورسره جوخت عیني پلاوی د پاکستان له لوري هم راغلل او دوی په د بریتانیا د لومړي وزیر په رسمي کور چې چکرز ورته وایي په دې کې دغه غونډه وکړله او هلته یو دا ستراتیژیک اګریمنټ لاسلیک کړ. په ستراتیژیک اګریمنټ کې چې SPA ورته وایي د دې یوه عمده ماده چې په غټ او بولډ خط باندې لیکل شوې وه هغه بارډر منیجمنټ و. ما د هغه وخت د دې ټیم له یوه مطرح د خورا لوړې کچې له چارواکي سره ولیدل
مازیګر د شپې د مایدې تر امضا کېدو وروسته هغه ماته دا مایده راښکاره کړه خو ماته یې کاپي نه راکوله ویل چې زه د دې حق نه لرم زه صرف تاته د ښکاره کولی شم په سبا باندې ما په رسنیو کې ولیکل چې د افغانستان د بریتانیا په وړاندې د بریتانیا په شاهدي دا ډول یو اګریمنټ لاسلیک کړ چې په هغه کې ډیورنټ کرښې ته رسما بارډر ویل شوي دي بارډر منیجمنټ ټکی کارول شوی دی زما اعتراض دا و چې اوکې که تاسو پر ډیورنټ کرښه باندې امنیت راوستل غواړئ یا چې هر منیجمنټ تاسو د ډیورنټ کرښې کوئ و دې ته د ډیورنټ منیجمنټ ټکی وکاروئ بیا مې د بیلابیلو رسنیو له استازو سره خبرې وکولې او دا موضوع موږ غټه کړه په رسنیو کې له دې څخه ډېر لوی شور جوړ شو کله چې شور جوړ شو اعلامیه دوی پټه کړه دواړو لورو د افغانستان حکومت پر ما باندې ډېر بد فشار واچاوه ډېرې بدې ټاپې را باندې ولګولې داسې ټاپې لکه نن چې پر ما باندې لګېږي یا چې نن خلک لګوي خو زه د یو افغان جرنلیست په صفت باندې زه د افغانستان د یو وګړي په صفت باندې د خپل وطن ملي ګټې د خپل وطن ملي ارزښت موجوده موقعیت دا ټوله لوی افغانستان کوچنی افغانستان ټوله ماته خورا ډیر مهم دي او د افغانستان د یوه فرد د ولس د یوه فرد ګټې زما دپاره ډیر مهم دي ځکه زه پر دې مسایلو باندې اکثره وخت ډیر حساس غږیږم نو کله چې دوی پر ما باندې ډیر زیات فشار واچاوه د فشار په پایله کې زه دې ته اړ شوم زه مجبور شوم د بریتانیا د حکومت څخه دغه اګریمنټ د سټراټیجیک پارټنرشپ اګریمنټ چې د دوی ترمنځ شوی د دې کاپي وغواړم هغوی ماته وویل د بریتانوي چارواکو ماته جواب راکړ چې دا کاپي به موږ ډیره ژر پبلیک کړو یعنی ولس ته به یې وړاندې کړو د یو څو ورځو په تېرېدو باندې دا کاپي راووتله ولس ته وړاندې شوه ما وسم ساتلی د زه تاسو هر فرد ته جلا جلا درکولی شم او زه به یې خپرام کړم دا کاپي چې په هغه کې حمید کرزي د افغانستان پخواني ولسمشر اوس ژوندی دی دا زما خبرې باوري زه ډېر زیات احترام هم ورته لرم زه ډېر درنښت ورته لرم خو په دا مسله کې له افغانستان سره ډېره لویه زیاتی وکاوه او دا اګریمنټ امضا کړ د هغه اګریمنټ پر بنیاد باندې بیا چې هره پرېکړه په سیمه کې کېدله دوی به دې ته بارډر وایه بیا د بارډر ټکی عام سو په ډیرو هیوادونو کې او پاکستان په هر ځای هغه اګریمنټ وړاندې کاوه چې دا خو پارلمان پکښې وو استخبارات پکښې وو ملي امنیت شورا پکښې وو ټوله پکښې وو دا شی سوی دی نو دا شی امضا سو وروسته له هغه چې بریتانیا دا کاغذ راویستی بیا پر حمید کرزي باندې فشار چې کله دی وطن ته ولاړی ډیر زیات سو دا نقشه د رئیس صاحب په یاد د کرزي صاحب په یاد د کرزي صاحب د ټیم په یاد چې دی له بریتانیا څخه ولاړی خپل لومړني پریس کانفرنس د 19 پریس کانفرنس ورکې هغه ته نه دی راوتلی د رسنیو له فشاره بیرېده ما ته هم ډېر اخطارونه راکول شول ښه خیر هغه وخت تېر شو زه ژوندی تر هغه اخطارو راووتم اوس هم ډېر خلک ډېر چټیات راپسې وایي بیا چې وخت راسي پر دې شیانو باندې به هم وغږېږو اوس یوه ستونزه دا ده چې د 2019 کال په اوږدو کې په دغه اګریمنټ کې چې دا دوی کړی په دې کې دا اغزن تار یادونه دوی مخامخ نه وکړي وروسته پاکستانی لوري پر دې باندې ګام واخیست او اغزن تار یې په ګډ کړه او په 2019 کال کې بیا د اغزن تار پر باب باندې له ولسمشر غني سره په جی ایچ کیو کې خبرې وکولې له ولسمشر غني سره په جی ایچ کیو کې خبرې وکولې پر دې باندې به بیا بل ورځ په تفصیل باندې وغږېږو بیا دا و چې اغزن تار ولګېدی او د اغزن تار د فنډینګ مسله وه څه فنډ بیلابیلو هیوادونو ورته ورکړ البته ډېرې پیسې 500 میلیونه ډالرې جی ایچ کیو یا د پاکستان پوځ پرې کړل او پر د ډیورنټ کرښه باندې اغزن تار ولګېدو نو اوس د قطر د دغې پیښې د دغه کاغذ څخه یا د دې اعلامیې څخه د سرحد ټکی ایستلی دی دا د قطریانو کور آباد او دا پر دې دلالت کوي د قطر او د طالبانو اړیکې ډېرې خوږې ډېرې پر ځای او ډېرې ژورې دي زه به پر دغه ډول مسایلو باندې وخت نا وخت راځم خو ستاسو څخه مې هیله دا ده چې دا ډول ویډیوګانې ډېرې شیر کړي تر خلکو یې ورسوئ شریک یې کړي چې خلک خبر شي له دې څخه زه د طالب ملاتړی نه یم که خلک دا وایي چې زه د طالب ملاتړ یم یوه خبره کلیرول غواړم زه وروستی ځل په 2009 کال کې افغانستان ته تللی یم بیا نه یم تللی ما په هیڅ یوه حکومت کې کار نه دی کړی نو ما چې په هغو حکومتو کې کار نه کوله طالب سره به زه په داخلي ژیره څه وچلېږم البته که ستاسو اعتراض دا وي چې زما دغه ډول ویډیوګانې تاسو ته یا خوند نه درکوي یا پر تاسو باندې ښې نه لګېږي زه مین سټریم میډیا ته ولاړ شم زه به بالکل مین سټریم میډیا ته ولاړ شم ما دپاره لارې خلاصې دي زه رسنیو ته تللی شم خو ما دا لازمه ګڼله چې تاسو وخت نا وخت خبروم او زه ځم خپله مزدوري کوم ژوند خدای مو ښاد باد او بریالي لره د یو داسې افغانستان په هیله چې جرنالیستان یې رښتیا ووایي
حقایق ووایي او خپل ولس په رښتونو حالاتو باندې خبر کې بې له دې چې د چا خوا بدېږي د چا زړه ښه کېږي څوک د کافر ټاپه لګوي څوک د طالب ټاپه لګوي څوک د مسلمان ټاپه لګوي بې له دې باید افغان جرنالستان اوس نور په هغه خاص کر هغه افغان جرنالستان چې ژوند یې خوندي دی هغه په پراخو لاسونو په پراخو خوله باندې خبرې وکړي بلکې زه دا وایم طالبانو د دا واري بیا دا خبره کوم چې کوم ډول له دې پیښې سره د وروستۍ جګړې سره چلند کړی دی دا بې مثاله دی تر اوسه پورې نه دی سوی خدای دې افغانستان پر خپلو پښو ودروي چې هر دښمن ته په سترګو کې سترګې ور واچوي او افغانان سرلوړي واوسي په فخر ووایي چې زه افغان یم ژوند میرویس افغان مو پر الله سپاري کار ته ځم ناوخته ده نورې خبرې به بیا کوو خدای مو ښاد لره